مسله دا ده چې دا هیڅ امکان نه لري چې کله جمهوریت شل کاله هر څوک پکې ول په هر سکتور کې کاغه مدني سکتور کاغه رسنیز سکتور کاغه پرایویټ سکتور کاغه د حکومتي او که دولتي چې په شل کاله کې ټول ځان قهرمانان بلل چې دا منګ راوستي دي اما چې کله تاوان وک او سقوط وک بیا د پلي ونه فرتسي دا نه عادلانه ده نه درسته دا درست هغه نه دی دا مسله مونږ لیدل زه داسې خلک پیژنم چې هغوی به 3000 کسان یوازې هغوی ته به د دې لپاره معاشات ورکول چې هغه نظام تخریب کړي زه داسې کسان پیژنم چې په مرکزو ولایاتو کې په هر سکتور کې مناسب وخت کې به ان شاء الله دا راوزي هم چې هغوی له طالب سره کومې معاملې کولې څه ډول مسایل ورته پوښتنه کوم بیا لنډه دوستانه مو غږیږي تاسې د لوګر د خوست پکتیا تاسې میدان وردګ والي پاتې شوی څه فکر وکړئ زه په میدان وردګو کې ستاسې یو رئیس یم خو درګرد ستاسې خلاف کار کوم عمل څه دی یعنې تاسې ما ته ګورئ داسې ده چې که چېرته زه دیکتاتور وای نو د سیمې بندي کولې محبس کې مې اچولې اما که ته خلاف کار هم وکړې هلته اصول موجود دي هغه به ته مراجعه کوې او هغه به مخکې ځي او عدلي او قضایي ارګانونو ته هر هغه جرم ته په کتو سره په عین کار ولې ولسمشر غني نه کوي اما غني دا کار ډېر کړی دی هغوی د کابل بانک دوسیه راوسپړله ورته غم جوړ شو هغه مثلا د نورې دوسیې راوسپړلې فاسدین و ماسدین یې راونل یوازې 1821 مختلف غاصبین دغه ما په نښه کړه په یو ولایت کې او دغه لیست ورته ولېږلو او دغه ټول به زموږ په وړاندې باندې له طالب سره یو ول طالب غاصب فاسد یوه خبیثه کړۍ وله او داخل نه به نظام ننګولو او نظام مننه والي صاحب حتما بیرته راګرځو اکبري صاحب بیا پیر صاحب سلامونه میاخیل صاحب تاسو ته زهیر صاحب او ټولو درنو دوستانو ته چې په سپیس کې دي ټولو قدرمنو ته سلامونه او درنښت ډیره مننه اکبري صاحب ډیر وبخښئ د پخوانۍ زه راځم یو څو لنډه تبصره لرم بیا به د خپل موضوع ته راشم اول خو افغانانو هېڅ څه نه دي ورته پاتې یعنې که موږ داسې ناموروار یاد کړو ډېر ملګرو بحث پرې وکړل افغانانو ته هېڅ نه دي پاتې تر ټولو مهم هویت دی چې هویت یې اوس تر سوال لاندې دی په نړۍ کې راځم د جمهوریت سقوط باندې ځینې عوامل موږ په یو شخص باندې یا په یوه ډله باندې اچو زه فکر کوم موږ لږ څه د دغو حالاتو یا د جمهوري نظامونو د تعریف نه ناخبره یو جمهوري نظامونو کې څه شایي نظام نه وي چې یو کس هر څه په واک کې ولري واک تقسیم وي او په جمهوریت کې شل کلن جمهوریت کې یو علت هم دغه و چې واک ډېر تقسیم و عام افغانان او د افغانستان په نامه الیت دې ته دې وړتیا نه درلودله چې د افغانستان نه ساتنه وکړی شي او ملي ګټې تعریف سره سمې هغو ته کار وکړي یو غټ لامل دا و چې موږ باید یو جمهوري نظام نه درلوده یو نیمه دیکتاتور نظام هم درلودلی او تر یو وخته پورې تر 40 کالونو پورې تر څو عام افغانان د نظام په ګټو باندې تعریف شي په تعریف شوو ګټو باندې خبر وای او په هغو باندې پوه وای چې یو ملک چې یو نظام ولري هغه څومره ګټې لري که یو ملک کې انارشي او د بل چا لاسپوڅیتوب وي هغه کوم نواقص لري موږ بیا د حالت نه وتلو راځو که اوس موږ ټول بحث په دې باندې وي چې غني ملامت دی نو من حیث د موږ چې کوم عهد د جمهوري د دوو رئیس جمهورانو سره کړی و لږ په خپلو ګریوانونو کې وګورو چې آیا موږ هغه په یو ووټ باندې ځان خلاصوو آیا موږ د نظام په ساتلو کې ونډه واخیستله که د نظام په تخریب کې ونډه واخیستله آیا موږ په یاد نه دي چې ټولو ملګرو ته د دیوال وي دلته چې دی په بحث کې نه دي خو عمومي خبره ده ولې د ژورنالستانو کومه چې آیا ژورنالستانو واقعا جمهوریت ته کار کولو که د جمهوریت تخریب ته کار کولو
آیا موږ ولیدل رسنیو چې د جمهوریت تقویه لپاره کار کولو که د پردیو ملکونو د اجنډاو د پلي کولو لپاره کار کولو؟ آیا انډیویډوال ژورنالیستان هم د دې لپاره چې ملي ګټو ته کار کولو که خپلو پروژو ته کار کولو؟ او ښه مثال یې اوس دغه دی اکبري صاحب ټول ښه که نه یو نیم؟ نه زه عمومي غږیږم. په دې کې ښه والی حتما شته دی، خو زه په اکثریت باندې غږیږم. په هغو کې ډېر سپېڅلي ژورنالیستان وو، په هغو باندې ولې سترګې پټوو؟ زه د کټګوري یادوم. مثلا بحث د چون رسنۍ کې بحث کوم، نو اول مې د ژورنالیستانو نه شروع وکړله. همدغسې د حکومت کارمندان، آیا کارمند د حکومت د نظام د بقا لپاره کار کولو که د نظام د ځپلو لپاره کار کولو؟ زما ډېر بحث کار په یو داسې ارګان کې و، یا داسې خلکو سره مې کار و چې هغه همیشه د قانون د تطبیق او د حکومت نه د کړنو نظارت بحث په خوله باندې و. باور وکړئ چې تر ټولو زیات د هغو د جمهوریت کې ووهلې، تر ټولو جمهوریت چې ضعیفه کړله موږ خلکو ضعیفه کړله. خو منتقدین اکبري صاحب دوی وایي چې مثلا هر څه چې منتقد د لومړي درجه مسؤل په توګه د باید یو شی دی. انتقاد او تخریب ډیر واضح تعریفونه لري او ډیر ښه پیژنو. انتقاد د سمون لپاره وي او تخریب واضح بحث دی چې کبه پروژه ورکړله نو حکومت نظام به ښه و، کبه پروژه ته بنده کړله بیا هماغه وکیل لاړ پارلمان کې به خیمې ووهلې. یعنی بحث دی په دې سکتور باندې راځم. مثلا د حکومت لوړپوړي چارواکي آیا واقعا د خپلو اصولو مطابق کار کولو که دی به ټوله ورځ په سفارتونو باندې ګرځل، سفارتونه به خوشحاله کول؟ یعنی دغه تریخ حقیقتونه دي چې باید ومنو او ویم زغمو. یعنی ما داسې چارواکی پیدا نشوی کړلی چې په لوړه سویه باندې وي. ټول بیا هم نه یادوم، خو هغه زیاتره اکثریت یادوم، خو کې به ښه خلک هم وو چې دی به د سفارتونو د خوشحالولو لپاره کار نه کوله. باور وکړئ چې د رئیس جمهور خبرو به دومره ورته اهمیت نه درلودل لکه به د امریکې سفارت یا د اروپایي ټولنې سفارت به ورته اهمیت درلودله. یعنی دغه څه دي چې موږ دغسې یو خلاص او د دنیا د رسمونو او د نظامونو مطابق جمهوریت موږ دپاره مناسب نه و. زموږ دپاره لږ څه دیکتاتور رئیس جمهور په کار و او نظام هم د دیکتاتور په کار و چې دغه حالت نه موږ یوري د قانون تابع کړي وای. ځکه افغانان په یو ډېر غټ ګپ کې بې قانونۍ کې راغټ شول او په موږ بې قانونۍ کې اشتګوز پیدا کړل، شهرت پیدا کړل. هغه په قانوني چوکاټ کې را داخلول ډېر سخت دي. زه ډېر نه وایم، یعنی نظام جمهوریت او د جمهوریت په حساب هغه چا چې موږ ورته رایه ورکړې وه هغه کې به ناست وو، موږ به یا په مسکو کې ګرځېدلو یا په قطر کې ګرځېدلو. آیا دا د موږ د یاده ونه وتل؟ یوه ورځ هم انتقاد پرې ونه کړلو، په ورځ باندې د هغو په وړاندې مظاهره وکړله، د هغو په وړاندې د هغو د بیابولو دپاره، د هغو د شوم اهدافو دپاره راټولو دپاره موږ افغانانو غږ پورته کړله؟ نه هم کړله. آیا هغه د جمهوریت د سقوط په ورځ باندې چې زمونږ تیاره اسلام آباد ته تله هغه خلک اوس هم موږ ته قهرمانان نه دي؟ دوهم راځمه بحث په دې باندې راځمه چې ډېر انتقاد په دوی کېږي چې زه هم یو د هغو کسان نه د جنګ طرفداره یم چې طالب یو هغه پدیده ده چې په جنګ یې ورکه نه کوي، په زور ورونه ښایي، نه خبرو ته کیني او نه ملي ګټې تعریفوي درسره. یو ملي ګټو لپاره مشخص تعریف یو چې په هغو باندې ټول افغانان موافق وي هغه نه درته وړاندې کوي، باید یو زور ورسره وي. ښایي دا خلک چې جنګ کوي دا د دغه څه تعریف چې زه او ته د طالب نه لرو دغه تعریف باندې درسره موافق دي؟ آیا دی جنګ د طالب مخالفت کوي که دی د افغان نشنالیزم په مقابل کې راټېدلی دي؟ ما خو تر اوسه پورې هغه څوک ته د جنګ طرفداري او چیغې وایي ما تر اوسه د دې سره د افغان د نشنالیزم د تایید یا د افغان د نشنالیزم د روحیې د قوي کولو دپاره تر اوسه بحث نه دی اورېدلی. ټول بحث یې د دې دپاره دا دی چې د وخت یې ښه مثال و په دې سپیس کې چې میاخیل صاحب یاد کړله، د غټ مشکل د افغان نشنالیزم بولي. آیا د یو ملک نه چې ته د نشنالیزم روحیه واخلې په څه شي باندې راټولوی د ملک بیرته، په څه شي باندې بیرته د ملک یو ځای ته رسوی؟ زه فکر کوم هغه ملګري چې دغه خلک اوس رټي دا څوک چې جنګ داویګیر دي او یا یې داوره شروع کړې ده، د دې مشکل د دې سره نه دی چې طالب پر وړاندې جنګېږي. طالب پر وړاندې چې هر څوک جنګېږي موږ تایید دی. د دې سره چې دی د څه دپاره جنګېږي، هغه د هدف دپاره جنګېدو سره وړاندې هغه دا وایي چې زه د ناوې نه هغه ته نه کښېنم، د باران نه ناوې ته نه کښېنم،
یعنی بس په دغه باندې دی، یعنی په دغه باندې مننه عمل کړي. ما زه مې خل سي ول خلاندې خبرې کوم، ډیر وخت نه واګم ته ونی ولا. نو د دې سره مشکل دی. دوه مسله دا ده، باید موږ یو فکر را ایجاد کو د طالب د ورکولو لپاره. هغه په دې باندې نشي کېدلی چې موږ قومونه ورټو، موږ سمتونه ورټو، موږ د ولایتو بحث را شروع کړو. زه دا وایم چې وردګ خو دی، وردګ خو یو وزیر طالبانو کې نه لري، نو وردګ طالب ښه دی نسبتا تر پکتیا طالبه. پکتیا خو دی یو توان لري. دغه بحث د موږ د نابودۍ بحث دی، او دغه بحث دی چې موږ ورسره مخالف یو. زه وایم چې که چیرې موږ ټول یو نشو د طالب پر وړاندې، او د طالب پر وړاندې ګډ فکر را ایجاد نکړو، او دغه د اول ګډ تعریف را ایجاد نکړو، او په دې تعریف باندې چې دغه موږ پاکستاني ملیشه وبلو، په دې باندې را ایجاد نکړو، فکر نه کوم چې موږ یو ځای ته ورسېږو. کني دا طالب پر باندې حاکم وي، او دا به ډېر په اسانۍ باندې د خپل کومه خرطوب چې هغه باندې کوي، تر څو چې ګډ تعریف او د نېشنلزم تر چتر، د افغان نېشنلزم تر چتر لاندې راټول نشو. نور هر هغه جنگ، هر هغه څه چې د طالب پر وړاندې د وړاندې نه ده، هغه موږ ته مردود ده. مننه. کور ودان ډیره مننه. قرار صاحب، آیا ولسمشر د اوسنی وضعیت مسؤل دی؟ داسې ده چې ولسمشر خو که داسې وایي چې په جمهوریت کې مخالفین کم وای یا مخالفین با انصاف وای، نو واضح خبر ده. اوس به موږ ویلي و چې رئیس جمهور په باره کې څوک مخالفت کوي، کېدای شي جنین واوسي، کېدای شي مشکل یوازې د افغانستان مشکل وي. لیکن رئیس جمهور خو په جمهوریت کې هم همدا مخالفین چې د اوس خدای ورکړله، خلک وای بد ورځ دوست نه لري، بد ورځ ملګری نه لري. رئیس جمهور خو په جمهوریت کې هم چا څه نه و پرېښي، خو زه د رئیس جمهور د اولې دورې ملاتړی وم. په د کوم فشار په مقابل کې چې پاکستانیانو وارد کړ، او د کوم فشار په مقابل کې چې په داخل کې بې بندوباره ډلو وارد کړ، یو 15 نفره د رئیس جمهور ملاتړ ته راووتل. په رسنیو کې نه پیدا کېدل. کومې ښکنځلې چې د په ملاتړ ما خوړلې دي، یعنی ما بیا بیرته په دې مه متهموئ، ځکه زه په اخر کې د رئیس جمهور د تګلارو مخالف وم. خو مخالفت یو حد لري. د یو مشروع رئیس جمهور مخالفت په همغه حد کې سړی د رئیس جمهور مخالفت کوي. دغسې دا په خیانت اتهام، دا خو یو بل حد د مخالفت دی. که او د دې د اثبات لپاره خو یو څوک یعنی د خیانت اثبات خو بیا په بله کټګورۍ دلایل غواړي. هدف مې دا دی که چېرته تاسې د یو داسې نظام برخه واستئ چې د هغه رئیس جمهور خاین و، نو دا نو بیا چټي ناست یاست، چټي څوک کوئ، بیا خو هغه نظام ډېر ښه کار سوی دی، څېړنګ سوی دی. او په یو نظام کې خاین د لفظ په معنا خاین، نه پوهېږم چې څوک خاین لفظ کاروي په معنا یې پوهېږي که نه پرې پوهېږي. که چېرته د یو نظام رئیس جمهور خاین و او ته د هغه نظام ارمان کوې، او رئیس جمهور د دریو قواو مشر یې خاین و، نو ستا دې هم په حال افسوس وي، او دا ټول چې نور ناست دي په څوک باندې، دغو دې هم په حال افسوس وي، او د هغه دښمن چې په هغه کې پیاله راته وشرنګوله، د هغه نو د مور شیدې شي. خبره دا ده تر دې حده مخالفت یوازې یو عقدهمندۍ زېږنده کېدای شي. رئیس جمهور له دفتره چې اخري سړی وتلی و، هغه رئیس جمهور و. صحیح ده، له افغانستانه تر اوسه پورې خلک راوځي، خو له دفتره چې راووت اخري سړی هغه رئیس جمهور و. د رئیس جمهور خپل ګارد د هر خلکو له رئیس جمهوري پرېښی، اوس بیا رئیس جمهور تر هغه وروسته راوتلی دی. که نه یې د هغې ورځې خاطرات خو د 50,000 نفرو لیکلي دي چې دوی له کوره راوتلي دي، او په کوڅه کې ترافیک نشته، او په حوزه کې پولیس نشته، او په دفتر کې مامور نشته. دا خو ټولو خلکو لیدلي دي. تر هغه وروسته بیا کیسه دار معلومیږي چې دغه رقم کیسه ده. نو خبره دا ده چې د ده له مرګه موږ ته څه را جوړوه؟ تاسې دې لپاره د یو انسان، نو دا خو پرېږده چې رئیس جمهور و، د افغانستان رئیس جمهور و، د یو انسان مرګ ته چې دې لپاره غواړم چې زه نن ونه شرمېږم، خدای دې تا زر وارې وشرموي، په څومره نورو کیسو به شرمېدلی، په دې دې خدای پسې وشرموه. دا انساني هغه نه ده، خبره نه ده سړی ووایي چې مړ دې وایي. بیا داسې هم نه ده چې دا د یو فرد مرګ و، دا د یو ملت رئیس جمهور مرګ و، او دا د دښمن لپاره یو وارې بیا د تا په یو ځایم کې نیزه ښخول و. دا درد، دغه رواني درد بیا چا زغملی سوی؟ څوک چې بې حسه دي دا درد نشي احساسولی، او یوازې غواړي چې د بل چا په مرګ باندې خپل عزت او خپل په اصطلاح افتخار جوړ کړي.
د هغو لپاره به صحیح ده دغه افتخار به په لاس ورتو که رئیس جمهور مړ وای. لکن د موږ هغه رواني درد د ټول ملت هغه رواني درد چې د یو مړه رئیس جمهور یاد یې کولی د هغه بیا چا تداوي کولی د هغه بیا چا ځواب وایو. مخالفینو اوسېږئ خو نامرده مه اوسېږئ. یو مخالفینو اوسېږئ خو په خپل ځان په خپل فکر کې چړې مه وهئ. موږ دا جنګ چې دی دا د نریټیفونو جنګ دی. په دې کې دا عین لکه یو داستان، په دې کې کرکټرونه چې دي معنا لري. هر کرکټر خپل رول لري. ته که ویلن کې هیرو کې ویلن کې ته خپل ټول داستان سرچپه کوې او تاریخ ته یې سرچپه کوې. او دا شی چې د افغانستان په ګټه نه ده. زه په هغه اعتبار نه درته که سیاست کوئ په سیاسي لحاظ دا تاسې په ګټه نه ده. املایانو به یو وخت سیاستن وژنې کولې. موږ سیاستن وژنه نه کوو. سیاستن فقط دومره درنه غواړو چې له ځان سره انصاف وکړي. په خپل ځان لعنت مه وایاست، په خپل رایه په خپل ملت لعنت مه وایاست، او بیا دومره بې انصافي مه وایاست. د موږ هغه وخت هم په یاد ده چې کله رئیس جمهور اعلان وکړ د اول ځل لپاره چې زموږ جګړه له پاکستان سره ده او د ټوله سیاسي ټولنه د پاکستان په ننګه باندې راوخوځېدله او روزمره د ګلبدین تر ګلبدینه پورې د ډیورنډ د کرښې ویر ورسره پیدا شو. له ګلبدین سره د ډیورنډ د کرښې غم پیدا شوی. اعلامیه ورکړله د ګوند کس وایي رئیس جمهور د ډیورنډ په کرښه باندې معامله کړي. له پیر سره د پیرانو خاندان چې دغه لږه وخت ریښې دي د پیر له خاندان سره د ډیورنډ د کرښې غم پیدا شوی. څه شي خو دغه خو هغه ریورس سایکالوژي ده چې په تاسې دښمن کاروله چې هغه د ضد احساسات په ولس کې وو هغه یې بیرته د په خلاف کارول. وروره څوک څه وخت د رئیس جمهور سره تاسې په 2 ورځې په غیرت او په ننګه ودرېداست بیا د هغې نه وروسته تاسې دا ادعا وکړي چې ولا ما ننګه ورسره و زما حمایت ورسره و او ده خام کړ. خو ستا حمایت نه ورسره نو که وایې چې ورسره و خو زه د ټولې پروسې شاهد یم. څوره زه درته وایم چې داسې ورځې هم راغلي په یو طرفدار پسې مې دا د افغانیت او د اسلامیت مسله وه. په دې کې دغه پاکستاني کړۍ پسې راولاړې سوې. دغه خلک چې دا اوس د طالبانو تر څنګ ناست دي فیض محمد ځلاند و دغه نور د ده ډله وه. دې خلکو له لاسه رئیس جمهور کمې ورځې ولیدې. دغه خپلواک چې هغه به د ورځې به د شپې به ځلانخیل میلمانه کول سهار به بیا رئیس جمهور ته ویل چې دغسې مشکلات دي باندې که ما ته اختیار را نه کړې او زه دا مسله درته حل نه کړم غر کېږي در به دره کېږي. د دغه په وخت کې چې هغه دغه د افغانیت او اسلامیت فتنه روانه وه په خدای داسې مې په یاد کېږي لکه دا اوس چې دغه سپیس ته غږېږم په یوه ملاتړي پسې مو نفس خوت چې یو سړی جنون راسي ووایي چې یاره دا خو ظلم ده تر دې حده پورې او هغه سړي د تشکیلي د ادارې ریفورم غوښتل. همدې طالبانو سره تاسې ولاړ واستئ ښکنځلې مې کولې. خبره دا ده وروره دا لږ د انصاف حد وپېژنئ. یو بل خپل نریټیو مه خرابوئ. مننه قرار صاحب بیرته راغلم. مننه. یوه خبره مې کوله د جنګ په اړه بښنه غواړم خبرې د جنګ په اړه خبره دا ده چې موږ که د جنګ خبره کوو هم د دفاعي جنګ خبره کوو د دفاع خبره کوو ځکه د افغانانو په خلاف د جنګ اعلان شوی دی. یو څوک چاته ووایي چې انتقاد کول چې دی دا ګستاخي ده دا په خپله جنګ اعلان دی. یو څوک چې وایي چې انتقاد کوونکي سر به قلم کېږي او عملا یې ثابته کړي هغه سړی د جنګ د هغه په خلاف اعلان دی. جنګ موجود دی تیار. داسې دی اوس د خپل حق لپاره درېږي که نه درېږي. سلف ډیفنس په کوم قانون کې ناروا ده؟ د دنیا یو قانون یو دستور یوه جامعه راوښیاستئ چې هلته دی یو انسان ته دا واک نه ورکړل شوی چې که په تا باندې حمله وسو ته حمله کولی شي. ته حتی د دغسې جرحې چې یو څوک د دغسې مجروحۍ ته کولی شي قاتل ورپې وکړي او که هغه ووژل شو د دنیا په هیڅ قانون کې ته ملامت نه یې. نو داسې یو له ملته ټول انساني حقونه اخیستل شوي او ته یو طرفه هغه ته لګیا چې جنګ مه کوه جنګ مه کوه او د جنګ لاره نه ده. وروره جنګ د دې ملت په خلاف اعلان ده. که چېرته او دلته څوک د تشخیص بحث کوي دا خامخا دا نه دی. زه له تا غوښتنه کوم چې په افغانستان کې راپورته سئ طالب په خلاف وجنګېږي. که بیا طالب دومره ظالم یې چې یوازې زما د خبرې په خاطر تا وژنې نو ته خپل انصاف نه بیا ته پوه شې داسې یو ظالم خلاف فرضه
مننه. نه بیرته راګرځو توتاخیل صاحب نو خو مخالفت وکړي او خو انصاف باید ولرئ. فکر کوم د موږ نوبت تاسو له وخوړه څنګه چل دا خیر زه تاسو له توتاخیل مهرباني. ګوره دا غره اول ویل دي نه شروع کوو څوک د حقیقت سترګې نه پټي. موږ په دې باندې نه خپه سوالې اشرف غني لاړ له افغانستان سترګې مسی وتلې د موږ د نظام او د جمهوریت په نړیدلو باندې ماتم کوو چې د جمهوریت نړیده دومره نظام نړیده چې په هغه کې د میلیونونو خلکو د یو غټ ملت ارمانونه پسې تړلي او بل دا موږ فکر کوو چې دا سړی د فلم هیرو ده خو هغه په د فلم په کلایمکس کې ټویست راغی او سړی بیخي ویلن رو خو بیخي خاین رو خو تا ولاړ وطن پرې خو او خیانت ده خیانت نور نه ښکارونه لري نه پوزه لري نه لکۍ لري خیانت همدغه ده چې ته راځې تر اخر دقیقې پورې د خلکو ته دروغ وعدې ورکې او اخر کې ټول ملت د یو ترهګرې ډلې رحم ته عمل ته پرېږدي. دې خیانت ته پرتګونه باید ونه ګڼل شي. چا باندې به بدل کېږي چا باندې به خلګي حقیقت همدغه ده دا خیانت کړی ده او دې ته باید پرتګونه ګڼل شي. او پاتې سوال د پاکستان خبره خو پاکستان ته همدغه خپل جیشکو ته څو وری ورنغه جیشکو ته به عمل ته ورتي غوسه به خبرې کولې ټول خلک په دې باندې ورته لګیا او چې د جیشکو ته مورزه د خپل حیثیت د افغانستان دومره مره ټیټه دی به عمل ته ورتي دوی سره خبرې کولې. او بل خبر داغه د سیدلته ووس دی تللی ده د واک نه لري سوی ده 2 کاله وسول د یو سیاسي جبهه د جوړه نکړه کوي یو ترخه اعلامیه د ور نکړه تر اوسه پورې سره غلي د یو اعلامیه یالته ور کړی ویلي چې طالبان په وړاندې جنگ ما کوي راځي د سیاسي جبهه خو جوړه کو. او بل خبره داغه چې ځینې خلک بدل ته لګیایي او یا به والا رئیس جمهور خو سلاړ خو پلانکایم پاکستان ته لاړ پلانکایم مو تختید وخلکو هغه سره جمهوران نو هغه سره علاقمندانان نو هغه خو د ټولو ځواکونو ملي امنیتي ځواکونو په راس کې نو هغه خلک سلاړ بلا تورپسې د تر ټولو زیات مسؤلیت پام دی ورته متوجه کیږي تر ټولو غټه چوکۍ باندې دی ناسو. او بل دا ځینې ملګری دلته دی فدایي سره په شمول باندې چې ولا دا واک ویشل سوی وزیرانو د خبر نه منله یا مطلب ورشه خپل سړي کار کوي نو دوی څه رقم پر رئیس جمهور ولې دا خبره دوی خو بس کېناست شپه ورځ بیا همدا ویلې چې ما واک سنټرلایز کړ په افغانستان کې د واک جزیرې مې ختم کړلې دي او ټول واک مې دی هغه مرکزی حکومت ته راوسته دا خبرې به کوله نو دوی بیا هغه ظرفیت چیرې وي د دوی ول ریاست جمهوریت کوله ولې په دې چوکۍ باندې ناسو. او بلکې دا وزیران به کفایت خو دا وزیران هم د ټاکلي وزیران خو سیاسوان نور غورځېدلي کله دفاع وزیر وو کله کورنۍ چارو وزیر وو کله امنیت وزیر وو دا خلک ټول د ټاکلي. او بل خبره داغه ده چې ټول پړه مګ هیڅ وخت نه دی ما خپل دا خبر نه کړ ټول پړه بس په افغانستان کې نور ټول سپینې فرښتې وي आवाज غنی اپ کې خاینو پړه د ټولو دا د رسنوي هم دا د پارلمان هم دا د فعالینو هم دا د لیکوالانو هم دا د ټول حکومتیانو هم دا د عبد الله هم د کرزین خو تر ټولو ډیره پړه د په غاړه ده ځکه د تر ټولو نه په غټ چوکۍ باندې ناسو. او دا د بد فکر چې موږ اوس لرو چې ولې د اشرف غني پښتونو نو د ته باید پرتګو ګڼو چې د خیانتونو ته پرتګو ګڼو دی نه باید راوځو په ګراوند ریالټیز باندې وغږیږو. د ټول وطن راواخیسته طالب رحم ته عمل تفریح او تر اوسه پورې طالب وړاندې دی وجبه جوړه نه کړله نو ځینې خلک بدل ته راځي خبرې به کې دي هغه د پاپولر سپورټ خبرې کې خلکو ته واغ چې خلک غواړي چې هغه واوري او دوی تم چکچکی وي او دوی ټول ځون په همدې کې تیر سوی د چکچک ویلو کې تیر سوی ده همدې ته خوشحالي خلک ورته چکچکی وي. ترخه خبره حقیقت تاریخ ده او حقیقت هم دغه د سیاسي غني خاینو وطن طالب ته تسلیم کو و نه درېده د خپل ژمنو په خپل ژمنې پوره نه کړل د ملت سره تر اخره دروغ ورته ویل. ډېره مننه. پیر صاحب مهرباني.
ډېره مننه. اول خو سلامونه، نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. که اجازه یې 15 دقیقې ماته وخت راکړي نو ولې چې ډېر وخت مهرباني مې انتظار او مباس ته خیر اوسئ. مننه. خبره دا ده چې ولس څه له لاسه ورکړل، افغانانو څه له لاسه ورکړل. افغانانو خپل بچي له لاسه ورکړل او جنګ سالارو د خپل جایداد او د خپل واک له لاسه ورکړل. دوه خبرې دي. د ولسمشر په اړه راځو چې صحیح ده، ولسمشر خاین ده، بالکل خاین ده، زما په نظر هم خاین ده. خو ولسمشر ته ای کاش که مونږ قراردادي ملي اردو مونږ ته نه وسپارلی. آیا موږ نه هېر شو چې موږ ملي اردو به کله استخداموو، هغه سره به 3 کلن قرارداد هم کوو د کرزي صاحب په حکومت کې. دا موږ نه هېر شو چې ته کله یو ملي اردو راولې، طالبات پې کوې، تعلیمي مرکز نه یې فارغوې، هغه باندې مصارف کوي او 3 کلن قرارداد ورسره کوي. ته یو ولسمشر ته ملیشه په لاس کې ورکوې، تعداد چې په ملیشه ایښودل شوی او بیا وایي چې حکومت سقوط وکړو، یعنې افغانستان سقوط وکړو. دا ولې هېروئ؟ دا تاسو نه هېر دي. بیا همدغه ملیشه اردو که ښه اردو وه، تاسو ته خو په مسکو کې ولې چې دغه اردو خو موږ منحله کوو. ولې ملي مصلحت دپاره چې ملي مصلحت قیصاري دپاره ملي مصلحت کاروئ، نو دغه ملي مصلحت ولې تاسو دا د اردو ساتنه کې ولې کار نه کړه؟ ولې ونه درېدل جنګ سالار ورپسې چې الیپور دپاره ملي مصلحت کاروئ، ولې د افغانستان په ساتنه کې ملي مصلحت نه کاروئ؟ چې خراساني دپاره ملي مصلحت کاروئ، د افغانستان ساتنه دپاره ولې ملي مصلحت نه کاروئ؟ دا چا کار کړه؟ ولسمشر خو ټولو ته ویلی چې ډېر نه 6 میاشتې ما سره اجتماعي قرارداد وکوئ. چا ورسره قرارداد وکړو؟ د ځوان نه دې نیولی، د سپین ږیري د سپین ږیري نه نیولی، تر سیاستمداره، ته قومي ټیکهداره، تر جنګ سالاره، چا ورسره اجتماعي قرارداد وکړو د 6 میاشتو؟ ولسمشر بالکل ججکیو ته لاړه، خو ججکیو کې هلته یې څه وویلې؟ اما ولسمشر کرزی 21 ځله سفر یې وکړو. ولې سفر یې کوو؟ چیش دپاره یې کوو؟ تر څو پورې چاته وضاحت ورکړی؟ ولسمشر غني خو د خپل طرحه یې جوړه کړله، پلان یې جوړ کړ. ولسمشر کرزی چې په افغانستان کې حاکم و، 14 کاله ریاست جمهوري کې ناست و، کوم پلان یې درلودل افغانستان لپاره؟ دا به موږ ته وایي سړک یې جوړ کړ، پل یې پلچک یې جوړ کړ. دا ټول پیارټیګانو جوړ کړي دي. کوم ځای کې وروره کرزي صاحب دا قرارداد باندې امضا یې کړی چې ته دا سړک جوړ کړې یا دا وروره پل جوړ کړې؟ د ولسمشر غني مقایسه یا نه ده نو خو عفه غواړم چې افغانان په دې اړه عفه غواړم ګورئ چې کله خبرې تعداد چې دلته نور خیر خو ما درته مخکې ویلې، ګوره ورور چې کله تعداد نړېدلی، تعداد د کوږې ښیي، نو ته بره دیوالونه ما نه صحیح غواړې؟ تا تعداد کوږ کېښوده. خو همدغه د جنګ سالارو حلقه وه چې راغلی په ملي اردو کې استخدام شو. په نظام کې دی و، پولیسو کې دی ول، په وزارت داخله کې، وزارت دفاع کې، وزارت ریاست امنیت کې د ولسمشر خبره به نه چلیدله، خو د یو سیمه‌یي قومندان د حضرت علي خبره به چلیدله، د جزایر به چلیدله، د اسماعیل خان به چلیده، د ګل اغا شیرزي خبره به په خپل اردو کې چلیده، د ولسمشر به نه چلیده. تا ورته څه پرېښي وو؟ دغه 119 ولسوالیو ته چا زنګونه وهلي ول چې تاسو عقب نشیني وکوئ؟ 11 ولایتو ته چا زنګونه وهلي ول چې تسلیم یې کوي؟ آیا دا بسم الله خان نه و؟ دا لوی درستیز نه و؟ ولې تاسو دا نه مقصروئ چې کله جنګ سالار راځي او په خپله طالب ته هر څه سپاري او ولسمشر څه به یې کړي وای؟ جنګ سالارو ګوند یې درلودل، فرقه یې درلودله د خپل شخصي، لکه ملا بخښنه غواړم، لکه ملا هیبت الله غوندې 30,000 کسان یې ځان ته یې کوم پوځ جوړ کړی و؟ آیا لکه نورو جنګ سالارو غوندې دورونه کسان یې درلودل؟ نه. هغه خو هیلې تاسو ځوانانو ته و. دغه موږ ځوانانو چې کامرې م راخیستې وو، پوسته په پوسته ګرځېدلو، طالب ته م کوردینات ورکوو چې دې پوسته کې 10 کسه دي، دې پوسته کې 20 کسه دي، دې پوسته کې 80 کسه دي. تو تاخیر صاحب دا دې مه هېروه، د کونړ په هغه غرونو ته چې ختلې پوستې کوردینات تا په خپله طالب ته نه ورکوو چې دغه د دې پوسته کې دومره کسان دي، را بېګا ورپسې راشئ؟ آیا دا م له هېره وتل؟ په دغه قتل کې شریک هستئ چې ځان هم وروره نه د اسمان ته م جګ کړې، که په ځمکې تل ته م ننوځئ، دې قتل کې شریک هستئ. طالب ته م کوردینات ورکوو
د دې پوسټو چې په دې پوسټه کې 10 کسه دي 15 کسه 20 کسه بیګا په دومره راشي تاسو دا کارونه کړی دي او د دې افغانستان د ملت قاتل استئ تاسو هم طالب چې څومره قاتل دی دومره په قتل کې تاسو خپل دخیل استئ